السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو بل نوي بلاګ ته ښه راغلاست په دې هیله چې د دنیا په هر ځای کې یاست روغ جوړ او صحتمند به یاست او د ژوند چارې به مو په خیر بیا هم کابل پغمان نو د پغمان ولسوالۍ ته راغلي یو. د پغمان ولسوالۍ نو په کابل کې د کابل زړه ورته ویل کېږي. پغمان ولسوالۍ یو تاریخي ځای اوسه دی. نو اوس فعلا په هغه ځای کې یم چې د افغانستان پر کرنسۍ باندې یا د افغانستان پر بانک نوټ باندې کم شی راغلی دی. دغه وینئ دا د دې دغه دی معلومیږي پکښې کې دغه دی دغه کوچنی دی دا کوچنی دی او دغه چې دی دا خوا ته دی دغه ځای دی او دغه غټې دی دا خوا ته دی. دا به اوس د دې بعد در باندې ووینم. نو دا بیا یو بازارګۍ دی شاوخوا داسې کوچنی بازار دی د پغمان د ولسوالۍ. نو خلک راځي دلته د نږدې شاوخوا کورو والا سوداوې کوي او میله وال چې څوک راځي د میلې شیان میان دلته رانیسي او بیا داسې لوړ درې ته خیږي د پغمان. نو راځئ دغسې په پښو تر یو ځایه پورې ځو چې نه بوم ځو دا ده دا داسې د وخت پخوانی پارک دی نه دی. خلک راځي دلته کښېني د ساه تېري ځای دی. ګلان هم شته او شینګیا هم شته. کوچنیان ماشومان هم راځي دلته کښېني ساه تېري لپاره. نو هغه بل ځای اوس ور روان یم دغه دی وینې. نو هغه ځای خو مو ولیدی چې دا کوچنی ځای شاته و او دا غټ ځای اوس در باندې وینم او روان یم. دا دوه عکسه چې دي دا د پغمان دي. دغه ځای ته اوس ورځمه له خیره سره کې وینئ ښایسته ښایسته چوکۍ هم جوړې کړي دي. کښېنه څنګه چوکۍ دي ریلیکس دي که نه دي؟ راځئ نو دغه ځای ته به ورسو. دغه دی دا بل کومه یوه څه څه بند راخله دا دغه ځای دی. هغه عکس چې دی دغه دی دغه دی. دا د پغمان تاقي ظفر به ورته وایي دې ځای ته. نو دا د پغمان تاقي ظفر دی او دا د غازي امان الله خان په وخت کې جوړ شوی و تاقي ظفر او په 1298 کې هغه دی. تاریخ یې ته ودرېږي در باندې ووینم. تاریخ یې 1298 دغه هم لکه چې څلی هم جوړ شوی دی په هغه ورځ فکر کوم، ځکه دا د افغانستان د خپلواکۍ ورځ هم ده. نو راسئ دلته نږدې یې وارې ورسو. نو ډېر که څه هم د جوړښت له لحاظه دونه دغه نه معلومیږي، ښه ځای نه معلومیږي، خو د تاریخ له لحاظه دا ډېر تاریخي ځای دی. نو دا د افغانستان د خپلواکۍ څلی هم دی په یوه معنا. بل په عموما کې پغمان چې دی ډېره ښایسته ولسوالۍ ده. د هوا له لحاظه چې یې راواخلې، د زراعت له لحاظه یې راواخلې، د هر لحاظ چې یې راواخلې، نو په کابل کې به فکر نه کوم چې بله داسې ښایسته ولسوالۍ. کوچنی پارک دی. دلته ټول معلومات شته. تاقی ظفر پغمان که یکی از جمله آبدات تاریخی عصر سلطنت شاه امان الله و یادگاری
جانبازی ملت افغانستان در راه کسب استقلال است. نو بس دا و د پغمان تاک ظفر، هغه ځای چې د افغانستان پر بانک نوټ یا پر کرنسي باندې د هغه تصویر یا دغه تصویر یا هغه عکس راغلی دی. نو خدای دې وکړي چې دا مو لیدلی پر نوټ باندې خو مو لیدلی چې پر 10 افغانیو پر نوټ دی. نو نن مو دا د نږدې در باندې ولیدی. نو تر راتلونکي ولاګه پورې چې ځو له خیره سره د پغمان درې ته، نو چې هلته بیا سره وینو نو ما ته راکړئ اجازه. هر چیرې چې یاست ښه وخت ولرئ. د الله په امان.